د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه وه. نوې به بعضې خلک رالل او مسلمانان به شو. نو چې دا کم به نوې مسلمانانو نو دی مؤلفة القلوب وې. د اوه قسمونه یو قسم پکې دا په دې اوه قسمونو کې چې یو سړی به راغی او د یوې ورځې او دوه ورځو مسلمان به و. نو حضور پاک ډېر هوښیار انسان و. هغه به د داسې خلکو ډېر قدر کو، عزت به کو، دې دپاره چې ده خو لا زما عقیده او زما عمل او زما اخلاق د نږدې نه دي کتلې، قرآن یې لا پوره نه دی اورېدلی، نو هسې نه چې ته منډه ونه وی واپس لاړ نه شي. د هغه به ډېر خیال ساته او ډېر قدر به یې کو، ډېر عزت به یې ولکړ. نو چې څو ورځې به تېرې شوې قرآن به یې واورېد او د حضور پاک معجزې به یې ولیدلې او د نږدې نه به هر څو کتل. بس بیا به داسې و چې بیا به بل شان سړی، بیا به په تورو باندې او په نیزو په غشم د اسلام نه قدم خو څه کوي ویښته برابر نه وروسته کېده. یو نوجوان راغی نوی لکو او مسلمان شو. او چې څنګه مسلمان شو نو هغې ته خو هم پته وه چې دې نه له پیغمبر علیه السلام ډېره لوی اهمیت ورکوي. ورونو ګورې ټول صحابه ټول مسلمانان داسې نو ښه بعضې دا د مؤلفة القلوب یو قسم دی چې تاسو پوه شئ. بعضې به قرآن ولید لکه به عقیده راسخه شوه به راغی، بعضې به معجزات ولیدل لکه به عقیده راسخه شوه نو رابغی. بعض انسان با د پیغمبر علیه السلام تلاوت واورید اثر به وکړ لکه به عقیده مضبوطه شوه رابغی. دا یو شیرزمه قلیله یو لږه غوندې طایفه یو ډله وه. دا نوجوان یو نوی راغی مسلمان شو او حضور پاک ته کېناسته. چې کېناسته نو د پیغمبر علیه السلام نه لومبی دا مطالبه وکړه، وی صاحب زما پټې دی باغ مې دی او ستا یو صحابي دی، د هغې صحابي سره زما پوله شریکه ده، نو که تا مهرباني وکړه او زما او د هغه ستا د هغه زوړ ملګري صحابي دا پوله دې نیغه کړه نو دا به راسره ډېر ښه وکړي. اوس پیغمبر ته ګوره پولې نیغولو ته ګوره. لکه اوس ما له څوک راشي یا شیخ صاحب له راشي چې ته ما سره لاړ شه او دیوال له نیغ که پوله نیغه کړه. یم کاکا د پټواري کور دې لیدلی؟ اب وی چې نه. یم ښه چانه تپوس وکړو که دې لیږي په جیب لږ یو پوټې لاس کېده او ډکې کړه، اول ته ورشه بدل ښه مزېداره پوله نیغه کړي، پیس به نه وایي. اوس مولا سره د پولې د نیغولو او مولا سره د دیوال د نیغولو څه کار دی؟ موږ اکثر خلک په دې خفه وي. هلته به پټۍ په اجاره والي، باغ به والي، هغې کې به یا ګټه وکړي یا تاوان. استاد جي ما سره لږ په جرګه لاړ شه چې ما ته لږې پیسې پرېږدي، باغ کې به تاوان وکړه. نیکبخته نو چې دې ګټه کړې وه نو چېرته مولا له راتلې چې استاد جي ګټه مې وکړه او دا 15 روپۍ پکې د مدرسې والا یا ډېره مې ګټه وکړه اوس دا پیسې والا هغه مالک له مې ورکړه چې هغه یو پوټې لږ خوشحاله شي، خیر ما ډېرې وګټلې. اوس تاوان دې وکړو نو چې بل له لاړ شو د هغه دړه نه یو خدای خبرې چې مولوي صاحب نو ستا اوس دې سره څه کار دی؟ زه پیشه او باغ مې پیشه او زه پیشه او پټې مې پیشه، نو کېنه په دا خپل جومات کې کنه نو قدر مو کې وسوکو که نه دا کاکا خفه کېږي، که زو بل خفه کېږي. او څه خو زمونږ عجیبه لوبې دي په کچه کې باغونه او پټې غېستل خو ځان له مسله ده. بهر کې تمارونو اوس هغه صحابي حضور پاک ته هغه نوجوان وی ماله به پوله نیغه او څو خیار ته ګوره کنه پوله به نیغه خو څنګه به نیغه وی دا هغه د باغ به لس بوټي ماله راکې نو پوله به نیغه شي. دې ته خیار وی دا نه چې د خدای په توره نیغه کا، نه هغه ته به وی یو لس بوټي ماله راکي نو زموږ د هغه پوله به نیغه شي. نو ګوره ما خو درته مخکې وي چې حضور پاک به دې خلکو سره ډېره ګزاره کړه. نو زما رونو حضور پاک ته هغه سړی وی چې ماله پوله نیغه کا، خو داسې نیغه کا چې د هغه لس بوټي ماله راکې. نبی علیہ السلام وی چې دا سړی خو نوی مسلمان دی، ځه ودرېږه خیر دی، لس بوټي څه شی دی؟ هغه بل صحابي راوغوښت چې راویې غوښته نو هغه بوډا او سپینګیری و. اوس بوډا سپینګیري سره مسله خبرې کو ځان له غم دی، هغه بوډای کنه کمزوري، هغه خو د دماغ کمزوري شوي. نو حضور پاک هغه ته وایي مرګري وی دا ستا ګاونډي دی وی که دې خوښه ستا د پوله به نیغه کو کږه ده، خو ته به دا مهرباني وکړي چې یو لس بوټي د کجورې دله ورکړه.
هغه بوډا صحابي وي د الله رسوله حکم کې اکه مشوره راکې که حکم کې نو قربان ستا د حکم نه زما ټول باغ قربان ولو ټول ورکړه او که مشوره راکې که نه نو صاحب ډېره خواري مې ورسره کړې ده نه مېړه کېږي وی ښه داسې وکړه دا لس بوټي وله ورکړه او مونږ به بدل درکړو وی د الله رسوله حکم کې که مشوره راکې که حکم کې ټول باغ ورکړه بالکل د زړه د اخلاص یې وله ورکوم او که مشوره راکې که نه او مال اختیار راکې نو د الله رسوله نه مېړه کېږي په بدل مې مېړه کېږي حضور پاک ورته فرمایي وی ښه داسې وکړه دا لس بوټي ورکړه او زه ضمانت در کوم چې تاله به خدای د دې په عوض کې په جنت کې محل درکړي ځاوس لس بوټي څه شي ضمانت در کوم الله جنت کې به محل درکړي ځه بوډا صحابي څه وایي هغه ویې د الله رسوله ما ستا په لاس ایمان راوړی دی او بلا روجې مې نیولې دي صدقې ورکوم نفلونه کوم او د دنیا جهادونه مې وکړل او د دنیا کافر مې په دا توره مردار کړل نو جنت خو هسې ماله خدای راکوي لس بوټي ولې ورکوي او واقعي چې جنت د صحابو ذهني د چا وي صحابه کوم خلق دی قسم دی دغه صحابه کرامو په دې خپلو لاسونو د حضور پاک نه تورې تمبولې دي نو حد په غزا کې حضرت طلحه رضی الله عنه لاس اونیوه څوارلس غزارې په دې لاس رالل دا لاس یې شل شو خو حضور پاک ته هغه شی پرې نه او صحابه به سینه مخکې کوله نحریدونه نحرک الله رسوله شاته ودرېږه غشې راځي زما سینه دې ولګي خو چې ته بچ شي صحابه خو عجیبه قوم یو ښځه راله په یو جهاد کې او ماشوم ورسره د اورونې دی په دې لاس کې نیولې دی او نبي علیه السلام ته ودرېده وی د الله رسوله بېګا ټوله شپه مې ژړلې خیر دی ولې وی ته نن جهاد له روانې یو جهاد له روانې وی ما ټوله شپه وژړل چې خدایه خاوند مې یو جهاد کې شهید شوی دی خاوند هم نشته چې ورسره ولېږم بچې مې هم نشته چې ورسره ولېږم هم شهید شوی دی رور مې هم نشته چې ورسره ولېږم پلار میم نشته چې ورسره ولېږم نو حضور پاک به د جهاد په میدان کې د تورو په میاس کې ولاړ څوک پې غوزارو نه کړي خوږ نه شي زخمي نه شي زما د کور دونه څوک نشته چې د رسول الله مبارک دفاع وکړي او د هغې حفاظت وکړي نو د الله رسوله د ماشوم بچې مې راوړی دی د وروني والا دا ځان سره بوزه حضور پاک ذهن سوچ وکړه چې دا ښځه جوړ دماغ کار نه کوي وی په دې ماشوم څوک کوم دې توره چلولی شي دې حفاظت کولی شي دې خپله ګولی شي وی نه د الله رسوله داسې وکړه چې دا یو صحابي له ورکړه او چې تا باندې کله د تورې غشې غزار کېږي د ډال په شان به یې درته مخکې نیسي دې دې چقني شي خو چې ته بچ شي دا د ښځو ایمان صحابه کرام هغه خلق دي چې په مخ د ځمکه به د هغې د خپو د ګرد په شان انسان پیدا نه شي کم سترګې چې د رسول الله مبارک په چهره لګېدلې دي کم مسلمانان سترګې او کم خلقو باندې د دواړو جهانو د مبارک سردار سترګې لګېدلې دي او کم خلق د حضور پاک له غاړه غټۍ ورغلي دي او کم خلقو د حضور پاک د اودسو به په خپل وجود مګلي دي قسم دې دا مبارک مخلوق دی هلکه رښتیا ویم که دروغ ویم دا رښتیا خبره قرآن شریف صفت کوي والذین معه اشداء علی الکفار یو کس نه یادوي والذین معه مسلمان مراد دی معیت رسول الله والا اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات منهم اجرا عظيما هم دغه خلق مراد صحابه کوم خلق يا ايها الناس آمنوا كما آمن الناس ایمان بده ال معتبر کې د صحابي د ایمان په شانتي د مثال وته د کسوټی شو دا غي ایمان ستاسو ایمان معیار دی اغه نه دی په ایمان کې فرق ایمان نه دی مقبول
دغه ایمان دی صحابه کرام. الایمان یمان والحکمت یمانیه. علماء ګڼې معنی کوي، یو معنی دا ده چې مراد دینا انصار د مدینه مراد دي. ولې؟ دا یمن والا خلک، دا یمن نه راغلي خلک و چې بند اوشدید او دوی راله د مدینې په ځمکه آباد شو. الایمان یمان، انصارو په شان ایمان وساته. ایمان دقه دی، علم دقه دی. بلکې بعض علما پکې مهاجرین هم ذکر کوي، ذکر دي نیکونه هم د یمن نه راغلي، انصار او مهاجر یاد دی. نور معنی علما کړي. صحابه بهر کې زمارونو او د دې صحابي مثال وره. هغه وی چې ما خو جهادونه کړي دي، ما روجې نیولې دي، دنیا کافر مې مردار کړي دي، جنت خاصه مالا خدای را کوي لس بوټي ولې ورکړم. حضور پاک مسکی شو، مجلس برخاست شو. یو درېمګړی صحابي راغی او نبی علیہ السلام ته کېناست. وی دا الله رسوله که زه څه طریقه جایزه جوړه کړم او دا لس بوټي د دې بوډا بابا صحابي نه دله والم په جایزه طریقه، نو مالا به خدای جنت کې محل راکړي. نبی علیہ السلام مبارک سر ښکته کړ، د وحی انتظار یې کړ او د وحی د انتظار نه پسې سر مبارک روچت کړ او وی فرمایل وی بالکل که تام پسې جایزه طریقه دا لس بوټي دنه دله واغېشتل، تالم ضمانت در کوم چې الله به جنت کې محل درکړي. وی خسیب لاړ. اوس دا درېمګړی صحابي چې د ده په قبا کې د 300 د کجورو د بوټو باغ و. 300 بوټي ډېر شی او په هغې کې د کجورو نه علاوه انګور او نورې میوې وې دغه زمانې، او دیوال ته تاو دی او پکې کور بچي مو سره اوسېږي، هشته اوبه دي پکې اعلی قیمتي باغ. دا صحابي دی بوډا بابا له ورغې، چې ورغې دروازې ورته وواله او راووت. وی ما پیژنې؟ وی نه. وی د عوالي ویم د قبا فلان کې مې نوم دی. او هلکه ستا نوم خو ما اورېدلی دی، او د 300 د کجورو د بوټو باغ ستا دی؟ مې ډېر صفت اورېدلی دی چې هغې کې مختلف انواع او قسمونه د کجور دي، لکه دې زمانه کې د الوچې او یا ستاسو په دې علاقه کې د املوکو وغیره باغونه او خواري ورسره کړي، هغه باغ ستا دی؟ یو زما دی. هلکه هغې کې ډېرې ښې اوبه دي ما اورېدلي دي او ډېر ښه مزېدار دننه پکې سبزۍ او ترکارۍ او سیزونه کور دې هم پکې جوړ کړی دی. یو زما دی. تونه خواري دې کړې ده. څنګه راغلی؟ وی زه خو یو مسلې له راغلی. وایه وی داسې وکړه دغه د 300 بوټو باغ در کوم او دا 10 بوټي راکړه، صرف دا 10 غواړم ادر کوم. بوډا بابا ورته وی سوچ دې کړی دی؟ وی هو. هلکه مه کوه ګورې روغې 300 بوټي ټول لوی باغ په 10 بوټو راکې، سوچ دې کړی دی؟ وی بالکل مې کړی دی. نه سلو کا مسلاتو کا داسې نه ده، دا خو ډېره خرابه سودا کې په 10 بوټو 300 بدون غونډ باغ. وی بس ما خبره کړې ده خو ته را سره ښه وکړه. وی ښه شو. بابا خو خوشحاله شو که نه، 10 بوټي به ورکړم او 300 بوټي به راته میلاو شي، دا ښه سودا ده، نقده سودا ده. وی وشوه خبره بیا لاړ هغه صحابي او د کور نه باغ نه بار ښځې ته ودرېده او ښځې له اواز ورکړه ای د فلان کې مورې کډه دې روچته که دا باغ مې خرڅ کړ، بچي راوباسه. هغه زمانه کې څه کډه وه؟ یو منګي او پوزکې به یو 2 کاسې به وې، نه شنه چای وه نه توره چای وه، دا شنه او توره سره وتې دي، او نه دا ډینر سیټونه وه او نه دا ټي سیټونه او نه قالینه او نه سوپه سیټونه او نه د خرو دا غټ ډبل بیټ کټ. زه خو د خرو کټ ویم دا غټ، دا په هغه زمانه کې نه، او نه پکې دا پرجونه او نه دا واشنګ مشینې وې او نه دا کمبلې وې، دا څه معمولي غوندې د هغه زمانې دا شړی به وه او د خامتا جامې او دغه 2-3 سیزونه مختصره غوندې کډه کوډه به وه. وی د فلان کې مورې روزه کډه راوچته وه، دا باغ مې خرڅ کړ. نو چې ښځې ته دې ده ووې او اخو به ښځو مو سره په باغونو کې خدمت کوم، بس هغې غریبې هلته په مخ سر کې په جړا شو. یا سړیه په چا دې خرڅ ړم پکې شین شو، یو بوټي سره محنت وکړو، اوبه مو ته راوویستې چې کامیاب شو. ما سره دې سلو نه کړه، مشوره دې ونه کړه، په چا دې خرڅ کړ؟ وی ته راوځه. وی ته خو را دننه شه. وی نه دا اوس پردې دې د ما نه دی، پردې دې د نه در دننه کېږم. شه به فوراً بچي دې د مټه ونیسه او کډه راواله راځه. ښځې ډېره ښه سودا مې کړې ده. ښځه په ژړا سر
اے سړیا د چا کور لبزو د چا همسایه‌توب به کوو د چا کوټه کې به ورځې شپې تېروو دا دې څو کړل سلانې نه ده کړې او کور دې خرڅ کړ خو مونږ چې دونه محنت او ښځې ته خو راوړل ښځې غریب یو بچې په یو غېږ کې بل په بل کې او منګي او کوزې بار راووتل او په ژړا سره ده چې د چا کور له بزم د چا کوټې له څه سودا دې کړې ده وی ښځې وی دا باغ مې د جنت په کور بدل کړی دی د جنت په محل مې بدل کړی دی که د دې زمانې د بلا شیشکه ښځه وې که نه د دې زمانې اوهو لوی غم به جوړو دې زمانې ښځې توبه وباسه دا خو بلاګانې ده دې ته کرېده و چې کور مې دنه خرڅ کړو پردي کور له بځې او جنت به اوی ښه جنت به سره ګورو دنیا کې زه د چا خدمت به کوم جنت او جنت او جنت ځان له جنت ګټه که نه زه به څه کوم دې زمانې ښځې خو به دا درته وایي دا خو بلاګانې ده هغه ښځه چې ده بار راووت او په ژړا سر او وی بهترینه سودا مې کړې ده د جنت په کور مې دا کور بدل کړی دی مطلب یې څه چې خدای نو په لار خیرات شو کړی دی مطلب شو او پردي کور له بځو بس ښځه حق دک نیغه ودرېده اوښکې ختمې شوې او خاوند ته وی ای سړیه که په ژوند کې دې کومه قیمتي سودا کړې ده هغه دې همدغه کړې ده مبارک دې شه پردی ماشومان به لوبوم پردی کورونه به جارو کوم او پردی کور کې همسایه‌توب به کوم خو چې خدای په جنت کې محل راکړي صحابو مقصد به جنت و دنیا به نه و ځکه خو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د تبوک په غزا کې چې څومره جمع پونچي وه ټولې حضور پاک ته کېښوده او حضرت عمر فاروق نیمه راوړه او ابوبکر ابو عمر وی نن زمانه کې ما سره مال ډېر و مې د ابوبکر صدیق نه به نمبر نن وړم که خیر غلی ناستو خندلې چې ابوبکر خو ما ته معلوم دی هغه سره خو دې وخت کې څه نشته او ما خو شی ډېر راوړه حضور پاک د عمر نه تپوس وکړه خو هوښیار و وی عمره څونه مال دې راوړو وی د الله رسوله نیم مې راوړه او نیم مې بچو ته پرېښود وی ابوبکر څونه مال دې راوړه وی د الله رسوله چې کور مې سمونتل ټول مې راوړل وی بچو ته او ښځې ته څه پرېښودل وی الله او رسول چې الله شته رخشه غمونه پښتانه وایي چې الله شته رخشه غمونه نو سودا دې ته د صحابو نظر په آخرت او په دنیا نو هغې به چې اخر مې ښه شي دنیا به سره تېرېږي یا سل او یا شل خامخا ته روانې ځان سره په سر نه شم وړی دا به د صحابو سوچ نو چې راغې حضور پاک ته الوې وی صاحب مسله مې ولا حل کړه او دې ته ته ووایه چې هغه لس بوټي ځان ته برابر کړي نوجوان ته وایي یو پوله دې نیغه کړي وی په څه طریقه دې برابر کړه وی هغه د 300 د کجورو باغ مې پکې ورکړه نو د دواړو جهانو سردار مبارک په ته دو نه وی چې دا دې څه خطرناکه سودا وکړه بچي به دې څه کوي یو شل به دې ورکړي 10 به دې ورکړي سل به دې ورکړي بچو ته به دې د سر سورې پرېښو د حضور پاک نظرم په آخرتو ورته فرمایي وی ای ملګري وی زما دې قسم د الله په ذات دي زه دله ضمانت او ګرنټي برکوم خدای به په دې په بدل کې دله په جنت کې قیمتي باغ او محل در